موږ علاقه یعنی زموږ وطن راواخله بلوچستان راواخله په سیزه بیا تر قندهار او تر دغه علاقو پورې نه بارانونه چې دي هغه الله رب العزت موږ تباه کړلو. یعنی یو هغه تباهي ده چې الله رب العزت د باران په شکل کې تباه کړلو، یو دغه تباهي ده چې الله رب العزت د نه باران په شکل کې موږ تباه کړلو. عزیزان تر ټولو اوله خبره خو به دا وکړو چې په داوس کې په خیبر پختونخوا کې ډېر لوی آفت راغلی دی، مصیبت راغلی دی، عذاب راغلی دی. د الله رب العزت عذابونه په جلا جلا شکلو کې دي. یعنی په داوس کې تاسو راواخلئ عزیزانو، هغه بونیر راواخلئ، هغه باجوړ راواخلئ، هغه شانګله راواخلئ، هغه سوات راواخلئ، هغه بټ آباد او منصیره راواخلئ، صاف ډېر بارانونه پکې وسول. عزیزانو لکه چې دا ډېر بارانونه د الله عذاب دی، نو نه بارانونه هم د الله رب العزت عذاب دی. لکه هغه کسان په دې تباه او برباد او خراب سلو چې بارانونه تر حد زیات وسلو. موږ علاقه یعنی زموږ وطن راواخله بلوچستان راواخله په سیزه بیا تر قندهار او تر دغه علاقو پورې نه بارانونه چې دي هغه الله رب العزت موږ تباه کړلو. یعنی یو هغه تباهي ده چې الله رب العزت د باران په شکل کې تباه کړلو، یو دغه تباهي ده چې الله رب العزت د نه باران په شکل کې موږ تباه کړلو. یعنی زموږ ته علاقه راواخلي په 15 14 19 میاشتې کې الله پاک پر موږ باندې باران نه دی ورولی. ورسې ویې ګورئ زموږ څنګه ښایسته باغونه، هغه مطلب سیبونه راواخله، هغه انګور راواخله چې څونه پر اعلی پیمانه به کېدل. دا درختې ټولې ولاړې وچې سولې، پر دا درخته باندې به د زړه وچکې چې دی هغه به یې وې، داسې به د زړه ورباندې وسوځل چې دا دونه شانداره باغ هغه د نه باران د وجې ولاړې تباه سلو، برباد سلو. دا دومره ښایسته مطلب تاکان د انګورو راواخله، د نه باران د وجې ولاړو تباه او برباد سلو. تاسو ایران راواخلئ چې ښایسته باغ جوړ کړې، میوه ورباندې وکړې، تی وپالې، تا ته انعام درکوي. زموږ په وطن کې چې ښایسته باغ جوړ کړې و تا ته سزا درکوي، اوبه در باندې بندوي، بجلي در باندې بندوي، ټیکسونه در باندې لګوي، لوی پریشانۍ ته مخامخ چې دی هغه کړي یو. نو هغه کې پیکې والا چې دی هغه په بارانو کې تباه سلو. زموږ بلوچستان راواخله زه تر قندهار او تر هلمند پسې ځه، په نه بارانو کې موږ تباه سلو. نو خبره داسې ده عزیزانو چې د الله رب العزت دغه چې کوم عذابونه د شکلونه چې دی هغه یې بیل بیل دي. اوس په هغه علاقه کې راواخلئ عزیزانو، بد امني ډېره ده. دا د الله رب العزت د عذاب یو شکل دی. بیا دغسې مطلب هغه اپریشنونه راواخلئ، څونه بده ورځ ده عزیزانو په دې باجوړ په بل ځای کې څومره بده ورځ ده. دا د عذاب بل شکل دی عزیزانو. بل شکل یې بیا دا دی د اسمانه بارانونو اوبه چې دي هغه ورباندې راوورېدلې. دا وجه څه ده عزیزانو؟ د الله رب العزت ناراضه شي. اوس په دا باجوړ د بونیر خلک وایي نو الله له موږ څخه ناراضه دی. خبره دا ده که تاسو ګناهګاره یاست الله ناراضه دی، او که تاسو دینداره یاست الله رب العزت ازمایش در باندې راوستی. نو که د ازمایش تاب لرئ بیا خو مطلب الله رب العزت ته وژاړئ چې الله رب العزته نور ازمایش مه را باندې راوله، ایمان و اسلام مه راڅخه اخله. او که چیرې داسې چې زموږ په وطنو کې ګناوې ډېرې بیا الله رب العزت پر موږ باندې په مختلفو شکلو کې عذابونه چې دی هغه راولي. او دغه هم د عذابو یو شکل دی چې دا دومره زیات بارانونه چې دی هغه وشي. یعنی څومره باران هغه طارق پټان ویلې چې دونه باران و دغه چې په یوه ګنټه کې 4 انچه اوبه چې دی هغه درېدلې. بیا چې 2 3 4 5 ګنټې باران ووري بیا ته وګوره، بیا به دا کورونه چې دی هغه وړي، دا ځنګلونه چې دی هغه وړي، هغه آبادۍ چې دی هغه به وړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، ابن کثیر مولوي صاحب یو حدیث نقل کړی دی، دا سمندر نه دی، هر شپه و الله رب العزت ته خواست کوي چې الله ما ته اجازه راکړه دا ستا پر بندګانو واوړم او دا مړه کړمه. بیا الله ورته وفرمایي اوس نه، اوس نه. هر شپه د الله رسول فرمایي 1 واره نه 2 3 واره دا سمندر و الله ته خواست کوي چې ما ته اجازه راکړه دا ستا چې کوم نافرمانه بندګان دي زه پر دوی باندې وغورځم. الله رب العزت اجازه چې د هغه نه ورکوي. او عجبه بله درته کوم،
عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه یو روایت دی، هغه سلسله احادیث صحیحه ولا را نقل کړی دی. دا فرمایي چې دا بارانونه هر کال یو شان کیږي. الله رب العزت چې د دنیا ته اوبه راستوي هر کال یو شان ته کیږي. دا نه چې یو کال اوبه ډېرې وي بل کال اوبه لږ وي، دا خبره نه ده. اوبه ټوله مقدار یې یو دی، خو مګر ها الله رب العزت یې بدلوي. زموږ په علاقه کې هیڅ باران ونه وصلو، په هغه خیبر پښتونخوا کې راواخله تر حد زیات باران وصلو. اوبه هغه اوبه دي، خو د الله رب العزت چیرې امر راشي دلته به نه وري هلته نه وري، بیا چې امر راشي دلته به ډېرې وري هلته ډېرې ووري، بیا ټول کورونه او انسانان چې دي هغه پکې تباه شي. او بیا بله خبره دا د عزیزانو تقریبا په دغه اوبو کې دا اوس باران کې هغه اپریشنونه پرېږده، هغه بدامنۍ پرېږده، د اسمانه چې کوم آفت راغلی دی هغه دی تقریبا 3-4-500 کسان، یعنی داسې کورونه هم شته چې د کور 20-25-30 کسان چې دي هغه اوبو وي. او اوس هم داسې شته چې په بنیر کې ورڅه پوښتنه وکړه، اوس هم ډېر انسانان چې دي هغه ورک دي، زنانې ورک دي، بچان ورک دي، نارینه ورک دي، کورونه له مابین ځه ولاړو. ای الله ته ورحمېږي، یا الله ته عفو وکړي، یا الله ستا دغه عذاب پر اسرائیلو مسلط کړي، یا الله ستا دغه ناراضګي و اسرائیلو ته مخامخ کا، یا الله ستا دغه ناراضګي چې دا و هغه چا ته مخامخ کا چې چا دا وطنونه تباه کړو، چا انسانان تباه کړو، چا مسلمانان تباه کړو، چا پښتانه تباه کړو. یا الله خپل ناراضګي د هغو مخ ته کښېږده. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې باران خوا دی وصلو، کله چې الله رب العزت راځي او کله ناراضي د هغه په باران سر خلاصېږي. چې الله راځي الله فرمایي زه د شپې باران وروم، تی به بیده یاست د ورځې و تی ته تکلیف نه در کوم، ځئ خپل کار و کتار کوئ. او چې کله الله ناراضه سي بیا به داسې بې انتها اوبه ووري چې بیا به کورونه پاته نه سي، کلي به پاته نه سي، موټران و ګاډیانې به پاته نه سي، درختې مطلب هغه انسانان و حیوانات چې دي هغه به پاته نه سي. نو دا د الله رب العزت ناراضګي ده. دا کوم څوک چې اوس په دې کې مړه دي دا یقیني شهیدان دي. د دې په شهادت کې یوازې ذره شک نشته. د الله رسول فرمایي که څوک په اوبو کې غرق سو مړ سو دا شهید دی. او بیا په دې کې لویه خبره دا د عزیزانو چې دا زموږ د حکومت ډېره لویه نااهلي ده. نااهلي څه معنا؟ یعنی منم چې باران د الله له جانبه رالی، افت له الله له جانبه رالی. اوس ته دومره نشي کولی چې زما کور پکې ولاړی ما ته بیرته کور راکړې؟ کولی سې که یا کولی سې بیا یې ولې نه کوې؟ ته نشوې کولی چې کوم خلک اوس په اسپتالو کې پراته دي زورور اعلی علاجونه یې وکړي، جازونه ورته ودرایه، د کراچي اسپتالو یې راوځغلی، که چیرې هلته د علاج ترتیب نه برابر ستا بیا یې ولې نه کوې؟ دا هغه خلک دي چې ما او تا به خپله مور و خور په زوره راایستله و خور ته به مې لس مړونه پیدا کول چې راځه ووټ استعمال که د چا دپاره د پلاني و د پلاني و د پلاني دپاره استعمال کا. یوه خور به مې راوایستله، یواره به مې یو شناختي کارت په لاس ورکړي چې زه د پلاني کور والا یم، بیا به مې د بل شناختي کارت په لاس ورکړي چې زه د پلاني کور والا یم، بیا به مې د بل شناختي کارت ورکړي چې زه د پلاني کور والا یم. دا هغه خلک دي چې نن پر ما او تا باندې بده راغله، دوی هم افسوس کوي، زه هم افسوس کوم. زه په مسجد کې یوه سره اختیار نه لرم، زه افسوس ورباندې کوم. دی پر کرسۍ باندې ناست دی، ګورنر دی، وزیر اعلی دی، وزیر اعظم دی، صدر دی، یا بل دی یا بل دی، دی هم افسوس کوي. ولې؟ وجه دا ده دا قصور په ما کې دی چې ما لطی پلار جوړ کړي، ما وتا ته دا کرسۍ چې د هغه در وګټله، ما دا خپل خوب و بچان خراب کړي وو ستا د یوې کرسۍ دپاره ته نن په اسلام آباد کې یا په باره ملکو کې خپلې میلې کوه، زه به د اوبو لاندې بیا خپل سزاوي چې دي هغه وړم. او عجبه خبره دا ده، یم د افغانستان پښتانه دي عزیزانو، یو د پاکستان پښتانه دي. پښتون خو ټول یو دی، خو دومره فرق دی لکه د کافرو د مسلمان، دومره فرق دی لکه د شپې او د ورځې، دومره فرق دی لکه د رڼا او د تیارې. هغه څنګه؟ هغه دا زموږ په وطنو کې پاکستان کې چې پښتنو باندې یو غم مشکل راشي، موږ خالي کوکې و نارې وو، الله نو داسې وسلو، الله داسې وسو، زه تا ملامتوم، ته ما ملامتوې، ابل ملامتو ابل، نور جاني ځاني مالي هیڅ یوه ذره مدد نور سره کوو. دا زموږ د پاکستان د پښتنو دغه خوی دی.
ښه دی که بد دی. او د افغانستان د پښتنو دا خوی دی چې کله زلزله راله، اوبه رالې، افت رالی، مصیبت رالی، دا خلک راولاړ شي الله یې د لوی کلي چې دی هغه به د انسانانو ته جوړ کړي. دا اوس مهاجر روان دي او راولاړ شي دا مخیر خلک، دا مالدار خلک، دا امیران خلک، دا راولاړ شي ورور هلته په زروع کړونه مځکې پیدا کړي، بیا کورونه و کلي ور جوړوي چې دا زموږ وروڼه را روان دي. په موږ کې دغه شی نشته او دا ډېر انتهایي لویه ناکامي ده. په خبرو، په نارو، په کوکو مې نیم جهان خبر کړی دی، لیکن په اصل حقیقت کې بیا موږ نه یوه مړي ته فایده رسولی سو، نه ژوندي ته رسولی سو، نه د چا د کور تیر جوړېدلی سو، نه د چا د کور دیوال جوړېدلی سو، نه د چا د کور چھت جوړېدلی سو. بس نارې ډېرې ښه وهلی سو. و حکومت ته به ووایي جذباتیان نه، په جذبه نه چې نن رالې نارې وایي اعلانونه کوي. د رښتیا و چې د چا کور ته تاوان نقصان رسېدلی دی ورسه هلته هغه د پلار ته مې ووایه سه IMF والا ته ووایي چې قرضې راکړه ورور هغه یې د سود خورو زامن یې موږ چې راواخله د دا خلکو کورونه ور آباد کړي، دې خلکو ته کورونه ور جوړ کړي، دې خلکو ته کاروبارونه ور جوړ کړي. د باجوړ خلک د معلوم د مدینې پر ایرپورټ باندې تقریبا 80، 90، 1.5 ځوانان د باجوړو شاوخوا هلته مزدورۍ کوي. بیا راسه د جدي ایرپورټ لره 300 الفان د دغه علاقې د باجوړو د بنیرو د پلاني د هلته مزدورۍ کوي. دومره باهمته خلک دي، دومره مطلب د ځان دپاره هغه یو حلاله ګوله پیدا کوي. او دلته چې مصیبت راشي بیا په هغه مصیبت کې ټول جهان مخ راڅخه واړوي. زم دغه یم چې زه نارې وهم الله داسې وسو داسې وسو. یا راولاړ سي د مخیر خلکو ته وایم، مالدارو خلکو ته وایم، امیرانو خلکو ته وایم مه سپموئ دا خپلې روپۍ مه سپموئ. راسئ د چا کور ور جوړ کا، د چا جومپړه ور جوړه کا، د چا جونګړه ور جوړه کا، د چا جومپړۍ ور جوړه کا، د چا موټر سایکل، د چا موټر، د چا سایکل هسې لارې ورته اسانه که. الله رب العزت په دا مصیبت بله ورځ بیا پر ما او تا باندې نه راولي. الله رب العزت دې دا مصیبت لرې کړي. الله پاک دې ناراضه کېږي نه، ته پر څه خبرو ناراضه دی الله پاک. موږ معافي غواړو پر هغه ټولو. یا الله ته راڅخه راضي سه، یا الله ته مه راڅخه ناراضه کېږه. دا کوم مصیبتونه راغلي دي یا الله و هر کور ته دومره صبرونه دومره اجرونه ورکړه چې ستا په علم ستا په قدرت کې چې د چا مطلب قریبان ورک دي یا الله اول که ژوندي راوله، که ژوندي نه یا الله رب العزت د کم سے کم هغه د هغو لاشونه پیدا شي نو به د قریبانو څه اطمینان و سکون وشي. 13 کسان د یوه کوره مړه عزیزانو تاسو اندازه ولګوئ. یعنې خالي په بنیر کې تقریبا 200 کسان چې دي هغه مړه دي یا ورک دي. 200 کسان دا کښنې علاقې دي، کښنې کورونه دي، غریبان خلک دي، د بادشاه ګوله نه لري. او دلته دومره لوی مصیبت رالی چې کوم انساني مصیبتونه دي هغو ته به خواست وکړو چې بشه کې دا پریشانونه بس کړئ، بس کې دا خواریو تکلیفونه بس کړئ. مه کوئ د دې خلکو نور کورونه مور خرابوئ، مه کوئ. لږ شه رحم ورباندې وکئ و خپل رب ته به هم وژاړو چې یا الله ته رحم وکړه، یا الله ته مه ناراضه کېږه. یا الله چې دا کوم مصیبت رالی دا د آخرت د نجات سبب وګرځوه، ستا د رضا سبب وګرځوه او د جنت سبب یې وګرځوه. الله رب العزت دې ټول مسلمانان له داسې افتو وساتي، له داسې غمو وساتي، له داسې مصیبتو وساتي. زموږ د هغه دعاګانې دي الله رب العزت ته دې د مشکلات لرې کړي. الله رب العزت دې په دنیا کې هم د دې عوضونه بدل ورکړي او په آخرت کې دې هم الله رب العزت عوضونه بدل ورکړي سره د خپلې رضا. چې کوم څوک مړه دي هغه دې الله رب العزت جنتیان کړي، چې څوک زخمیان دي هغو ته دې الله صحتونه ورکړي، چې څوک ورک دي هغه دې الله رب العزت پیدا کړي، چې څوک ژوندي دي جوړ روغ دي هغو ته دې الله رب العزت د زړو صبر ورکړي، اطمینان ورکړي او خپل رضا دې ورنصیب کړي. دغه څو خبرې مو کول غوښتو. الله رب العزت د مشکلات پریشانۍ ټولې له خپله جانبه په خپل فضل له موږ څخه لرې ولري.